مسافر په پردیس کې د ډېرو مشکلاتو او مسلو سره مخ وي ملګرو، خو بعضې مشکلات او مسلې موږ ته زموږ ملګري او هغه کسان چې زموږ سره کار کوي جوړوي. همدغه کسانو ته د لاستوڼي ماران، چمچې او پالشمار ویلی شي. هیڅ به ورته نه میلاویږي، خو د دې خلکو دغه سپک کار عادت وي نو بغیر د پیسو یې ورته کوي. بس خو خیراتي دلالي به ورته کوي. د نورو خلکو خپې وال ورته سخت خوند ورکوي چې چاته چمچګیري او جاسوسي کوي، ړومبی په هغو بد لګي او بیا په نورو خلکو. هر سړی به ورته خیرې او آزار کوي چې چرته مخې له ورته راشي ړومبی ته مخ واړوي او بیا پسې کنځل وکړي. د دغسې پالشمارو خلکو آخرت او مرګ هیر وي چې ګنې یوه ورځ به مرمه. بس خو سخت ضمیر پروشه او ایمان خرڅه خلک وي. د خپلې لږې ګټې دپاره دغه دلالان او منافقین د خپلو ملګرو پټې خپې وایي. رزق خدای ورکوي، خو د داسې خلکو یقین دغه وي چې ګنې همدغه مالکان، سپرویزران او پارمنان موږ ته رزق راکوي. بس خو د بې شرم په شرم څه نور به سړی څه ووایي. اوس تاسو راته ووایئ چې ستاسو کمپنۍ او د کار ځای کې هم دغسې پالشمار او منافقین شته دي او که نه تاسو په جنت کې اوسئ.